هغې نه وروسته عیسی په جلیل کې ګرځېده. هغه نه غوښتل چې په یهودیا کې پاتې شي، ځکه چې د یهودیانو مشرانو غوښتل هغه ووژني. کله چې د یهودیانو د جونګړو اختر رانږدې شو، نو ورونو یې عیسی ته وویل دا سیمه پرېږده او یهودیې ته لاړ شه، تر څو ستا پیروان ستا معجزې وویني. څوک چې غواړي مشهور شي نو هغه خپل کارونه په پټه نه کوي. که چیرې ته داسې کارونه کوې نو پرېږده چې ټوله نړۍ دې وپېژني. ځکه چې د هغه ورونو هم په هغه باندې ایمان نه درلود. عیسی هغوی ته وویل زما دپاره ټاکل شوی وخت لا تر اوسه نه دی را رسېدلی، خو ستاسو دپاره هر وخت مناسب دی. د نړۍ خلک نشي کولی کوم دلیل پیدا کړي چې ستاسو نه کرکه وکړي، خو زما نه کرکه کوي ځکه چې زه هغوی ته شاهدي ورکوم چې د دوی کارونه غلط دي. تاسو د اختر دپاره لاړ شئ، زه دې اختر ته نه ځم ځکه چې زما دپاره هغه ټاکل شوی وخت لا نه دی را رسېدلی. هغه دا خبره وکړه او په جلیل کې پاتې شو. وروسته له هغې چې د عیسی ورونه اختر ته لاړل، نو عیسی هم لاړ، خو په ښکاره نه بلکې په پټه. د یهودیانو مشران د اختر په ورځو کې هغه پسې ګرځېدل او د خلکو نه یې پوښتنه کوله هغه سړی چیرته دی. د خلکو په منځ کې د هغه په هکله ګونګوسې را پیدا شوې. ځینې ویل هغه ښه سړی دی او نور ویل هغه خلک بې لارې کوي. خو د یهودیانو د مشرانو له ویرې هیچا د هغه په هکله ښې خبرې نه شوې کولی. کله چې د اختر نیمې ورځې تېرې شوې، نو عیسی د خدای کور ته لاړ او په تعلیم ورکولو یې شروع وکړ. د یهودیانو مشرانو په حیرانتیا سره وویل دا بې تعلیمه سړی په دومره شیانو باندې څنګه پوهیږي؟ عیسی ځواب ورکړ کوم تعلیم چې زه یې ورکوم هغه زما خپل تعلیم نه دی، بلکې دا د هغه چا تعلیم دی چې زه یې رالیږلی یم. که چیرې څوک غواړي چې د خدای رضا پوره کړي نو هغه به په دې پوه شي چې کوم تعلیم چې زه یې ورکوم هغه د خدای لخوا دی یا که زه له خپله ځانه خبرې کوم. څوک چې له خپله ځانه خبرې کوي هغه د خپل ځان دپاره لویي غواړي، خو څوک چې د هغه چا لویي غواړي چې هغه یې رالیږلی دی هغه صادق دی او په هغه کې هیڅ ټګي نشته. آیا تاسو ته موسی شریعت در نه کړ؟ خو په تاسو کې هیڅوک هم په هغه شریعت باندې عمل نه کوئ، نو بیا تاسو ولې غواړئ چې ما ووژنئ؟ خلکو ځواب ورکړ ته پیریانو نیولی، څوک غواړي چې تا ووژني؟ عیسی په ځواب کې وویل ما یوه معجزه وښودله او تاسو ټول ورته حیران شوئ. موسی تاسو ته حکم وکړ چې خپل زامن سنت کړئ، خو په حقیقت کې د سنتولو دا رسم او رواج د موسی لخوا نه بلکې ستاسو د نیکونو له وخته پیل شوی دی. همدارنګه تاسو د سبت په ورځ خپل زامن سنتوئ. که چیرې تاسو خپل زامن د سبت په ورځ سنتوئ چې د موسی شریعت مات نشي، نو بیا ولې په ما باندې په قهر یئ چې د سبت په ورځ مې یو سړی روغ رمټ کړ؟ تاسو په ظاهر قضاوت مه کوئ بلکې د انصاف له مخې قضاوت وکړئ.